د طالبانو لخوا ډیر ښه د پرمختګ خبر اعلان وشو. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو په مکړی د نن ورځې تازه و مهم خبر ته طالبان بلال کریمي د چین لخوا د سفیر په توګه ومنل شو. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي د چین لخوا د سفیر په توګه ومنل شو. د طالبانو په وینا د چین د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي یوې شاوینګ د بلال کریمي هرکلی کړی دی. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي نن پر خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې کریمي نن جمعه خپل باورلیک د چین د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو لوی رئیس ته وسپاره. که څه هم د چین په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو چین، پاکستان، روسي، ایران، ترکیې او ځینو نورو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. که تاسې هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.